محب الله نوم مې دی او له واړی چاپر اوسېدونکی یم. یاره زما د 15-14 کاله وشو، داسې مې 40 کاله پلار کړل او داسې ډېر وخت نه مې نیکه م و وفات شوی دی اوس یې موږ کوو. اول بس دا پروړه ورته ور واچو، د هغه نه بعد ورته شړشم ور واچوو او بیا پرې څاروی وتړو چالو یې کړو. اول مایده کړو، موږ له څوک مزدوري راکوي، د چا څنګه خوښه یې کله ته مزدورۍ کې پرېږدي، د چا څنګه مرضي هغسې کوو. د ورځې دغه 15-16 ګاڼۍ وباسو، په یو شیب کې دغه 8 کیلو شړشم راځي، 2 کیلو تیل وباسي او 6 کیلو کل وباسي، نو دغه 15-16 ګاڼۍ پې په ورځ کې وباسو. شړشم یې دې علاقو خلک هم راوړي، برول، شیرینګل والا، دیر والا، جیلاړ والا، خال والا، بس د هر ارزګي نه راځي زموږ دې علاقو نه. وطني شړشم تیل کیلو په 200 روپۍ ورکوو، ښه تیل زبردست دی. دا د شړشمو تیل دا بیمارانو لم خلک وړي، پخوانو خلکو به مې استعمالول، اوس دا غوړي مړي، خو انشاءالله دا هغه ته نه رسي. اورې دا خوراک والا مې د یختو دپاره مې ماشومان هم پې خلک غوړی د بدن دپاره یې پیټي، نو دا اوریجنل تیل او دا یې چې زبردست تیل دا برابر وي. بس هغه مشیندریانې د هغې داسې ده چې خامخا مهنګایي ده، خرچې مرچې زیاتې، نو دا خلک زموږ په شان غریبانان دي، نو هغسې وسه نه رسي. او دا پخوانی سیسټم دی، خیال دی خرچه مرچه هم پې کم راځي، ورسه ډېر برابر وي. نو موږ ځکه دا پخوانی سیسټم را دغه کړی دی، په ده باندې کار کوو، راټینګ کړی دی. یاره دغه داسې چې بس دغه تیل میل او دغه څیز یا خرچه مرچه هم زیات راځي، تیل میل هم داسې پیټ نه وي، او دا داسې چې پخوانی سیسټم دی، نو خلک یې خوښوي هم، او هغه تیل هر څه هم ډېر برابر وي، ښه تیل یې زبردست. ها دا تیل د چترال نه والا او دغه کراچۍ پورې دا خلک راځي، دیر والا، برول والا، شیرینګل والا، چترال والا، کراچۍ والا، پېښور والا، سعودي عرب ته هم خلک ځان سوړي، دا مشهور تیل د ګاڼو دا زبردست تیل. دا کل خلک سارول وړي، بس هر سړی خدای شته چې په لمبر کې اورې چې یو ورځ کې کمه 2 دړۍ وځي، یو کس وایي موږ لی راکړه، بعضې ټیم کې بس 2-3 کسانو باندې تقسیم کړو، او خلک راسه په انډوانسو کې روپۍ ښودي، وایي بس کل له برابر کا. دا غوړ کل یا مشینانو والا داسې چې وچ کلکې تیل ترې پاک وتي، او دا غوړ هغه تیل پکې بیا هم پاتې شوي که نه، څاروو دپاره ډېر برابر یې، څاروی برابرۍ او شودم پکې زیاته یو.